استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن څلورم درس دی چې د دې درس کې موږ تاسو د خیر سره پر لمب څخه درس شروع کوو انشاءالله. او ټکي شروع کوو د خیر سره. موږ تاسې په اوسټولوژي کې په هډوکي کې اول موږ تاسو ته پر لمب هډوکي د خیر سره وایو انشاءالله. موږ تاسې تېره ورځ په سکلټي سیسټم باندې لږ بحث وکړی. موږ دا وویل چې سکلټي سیسټم چې دی هغه عموما په دوه برخې قرار لري، چې یو اکزیل و او بل اپنډیکولر و. اکزیل متشریح کړي چې په اکثر هډوکي مثال د سینې قفس او د ملا تیر په شکل اخلي. او اپنډیکولر مو ویل چې په دې کې دا ضمیمه د اپنډیج نه پکټوریال ګارډیر و یا د اوږې کمربند و، او اپر لیمف و لاسونه و، بل پلویک ګارډیل یا د حوصلې کمربند و، او بل لاور لیمف چې دا موږ تاسې پرون بحث پر وکړي. نو زموږ تاسې نن درس چې دی هغه نو اپر لیمف دی. اپر لیمف خپله په اپنډیکولر کې راځي، په اپنډیکولر سکلیټل کې راځي. په دې موږ تاسې خبرې وکړل چې اپنډیکولر سکلیټل کې خپله پکټوریال ګارډیل دی، اپر لیمف پکې راځي، خپله پلویک ګارډیل دی، او لاور لیمف پکې راځي. دا چې د اپنډیج یعنې یو اپر اپنډیج دی معنا لوړ ضمیمه شان دي، چې په لوړ کې د اوږې کمربند یا پکټوریال ګارډیل راځي، او اپر لیمف لاسونه پکې راځي. بل بیا لاور اپنډیج دی چې دا بیا کښت ضمیمه ده، یعنې په لاندې برخه کې کومه ضمیمه برخه چې د کوم ضمیمه شان چې دی په دې کې پلویک ګارډیل راځي، یعنې د حوصلې کمربند پکې راځي، او همدارنګه لاور لیمف پکې راځي، پښې په دې کې راځي. چې دا د اپنډیکولر سکلیټل په اړه لږ معلومات و. اپر لیمب او لاور لیمب چې دی وظیفې چې دی فرق کوي، یعنې لاسونه جلا کار کوي، پښې جلا کار کوي، خو تقریبا د کوم سټرکچر ساختمان چې دی کوم اډوک چې دی تقریبا هغه سره ورته ډېر سره نږدې دي. شمېر له مخې جوړښت له مخې ساختمانونه ډېر سره نږدې چې اوس بحث وکړو انشاءالله. په اپر لیم کې موږ تاسې کم برخې وایو، کم شان موږ تاسې وایو. په اپر لیم کې موږ تاسې دغه لاندې شان څخه بحث کوو. اول شولډر یا پکټوریال ګارډیل دی خپله، یا سینګولم ممبري سوپیریارس معنا لوړ د اوږې کمربند، چې په دې کې کلاویکولا او سکاپولا پکې راځي. دا اوله برخه د اخره وایو انشاءالله. بل براخیم یا آرم. براخیم خپله بازو ته ویل کېږي، بازو د اوږې څخه نیولې بیا تر سنګلې پورې دا براخیم یا آرم دی. بل انټي براخیم دی، انټي براخیم یا فور آرم، دا بیا سنګلې څخه نیولې تر لاس تر مړونده پورې، دا بیا انټي براخیم دی چې په دې کې ولنا او راډیس راځي. او بل خپله مانس یا هینډ دی، لاس ته ویل کېږي. په دې کې د لاس بند، ریسټ کارپلس راځي، میټا کارپل راځي، او پلنجیز ګوتې پکې راځي. دا څلور برخې چې دا د اپر لیم پورې مربوط دي، چې دا موږ تاسې په نفس الخیر سره انشاءالله تشکو وایو. هر اپر لیم چې دی تقریبا 22 هډوکي لري، چې ټول هډوکي شمېر به هم د خیر سره وایو او تشریح به هم کوو انشاءالله. ښه مخته ځو. دلته موږ تاسو که چیرې وګورو اپر لیم کې موږ تاسو دغه برخې لرو. اول دغه لوړ دوه هډوکي دي، دغه چې د خپله کمربند جوړوي د اوږې، چې د پکټوریال ګارډیل بلل کېږي یا شولډر ګارډیل بلل کېږي، چې یوې سکاپولا دي بله کلاویکولا دي. دوه کلاویکولا معنا د دواړو خواوو ده، دوه سکاپولا معنا د دواړو خواوو سکاپولا دي. اصل کې خو دوه هډوکي دي، یو کلاویکولا یو سکاپولا، خو یو د یوه طرف ته بل د بل طرف ته. بل په لاس کې آرم دی، یا موږ ویل چې براخیم دی، په هغه کې هیمورس راځي. یو هیمورس تر راسته لاس دی، بل هیمورس چپه لاس دی. بل بیا په پر آرم دی، دغه پر آرم دی د سنګلې څخه نیولې بیا تر لاسه پورې، دا چې دا پر آرم دی. دا لوړ د سنګلې څخه نیولې تر اوږې پورې، دا خو نو آرم و، پکې یوازې هیمورس راځي. او لاین د سنګلې څخه نیولې بیا تر مړونده پورې، دا بیا فور آرم دی، چې په دې کې ولنا او راډیس راځي. ولنا زموږ خواته میډیل قرار لري، میډیل قرار لري ولنا، او راډیوس چې دی هغه ډېر ښه قرار لري، وحشته قرار لري. دا دوه هډوکي په فور آرم کې دي. دوه ولنا یعنې یو د راسته لاس بل د چپه لاس، دوه راډیوس یو د راسته لاس بل د چپه لاس. بل پسې راځو مانس یا هند ته راځو. دا بیا د سنګلې دغه د مړوند څخه نیولې بیا تر ګوت د سرو پورې، دا بیا په مانس کې راځي یا په لاس کې راځي، چې په دې کې کارپلس راځي، مړوند هډوکي پکې راځي. بل میټا کارپلس راځي چې دغه د لاس د پنجې هډوکي راځي، لاس پنجه چې د ورغوي چې دی نه. او بالاخره ګوتې پکې راځي، صحیح شو، پلنجیز پکې راځي. د د لاس د مړوند د اته هډوکي دي، د لاس د پنجې د 15 هډوکي دي، او ګوتې چې دي ګوتې 14 هډوکي راځي. دا نور څلور ګوتې چې دي ټوله ګوتې پروکسیمل اول بند لري، پروکسیمل. دوهم منځنی بند چې دی هغه یوازې په څلورو ګوتو کې شته، په غټه ګوته کې نشته.
او اخري ډیسټل چې دی په ګردو ګوتو کې سته، نو سورلس هډوکي ګرده کېږي. دا اوس موږ تاسو ته اپر لم د هډوکو داسې لنډ هډوکو شمېر او د هغو نومان وو چې هر یو په ترتیب سره ان شاء الله د خیر سره مخ ته وایو سي. اول راځو شولډر ګرډیل شروع کوو. موږ تاسو د اوږې کمربند موږ تاسو شروع کوو. دا مو ویلي چې دا په اپر اپنډیج کې یعنې په لوړه ضمیمه کې په اپر لم کې اوله برخه چې ده هغه شولډر ګرډیل دی، یا دې ته ویل کېږي پیکټوریل ګرډیل د اوږې کمربند، چې په دې کې دوه هډوکي راځي. د دوه هډوکو څخه جوړ شوی دی، یو یې کلاویکل دی یا کلاویکولا، بل یې سکیپولا ده. کلاویکل چې دی دا مخ ته قرار لري، دې ته کلر بون هم ویل کېږي ځکه دا د کالر سره موقعیت لري. نو اوس بیا دلته عکس یې وګورو. دې ته ځینې وخت بیوټي بون هم وایي، د ښایست هډوکی هم ورته ویل کېږي. ځکه انسان چې کوم وخت وزن کم کړي نه، انسان فټ کړي، دا هډوکي معلومیږي، ځکه دې ته ویل کېږي بیوټي بون یا کلر بون هم ورته ویل کېږي. او بل سکیپولا ده، هغه شاته موقعیت لري چې زموږ ستاسو د اوږې د چړې په نامه هم یې د اوږې چړه لکه ساتل نه چاړه غوندې چې هغه ته شولډر بلیډ وایي نه، چاړه. سکیپولا شاته موقعیت لري. دا دواړه چې په ګډه سره پکټوریل ګارډیل موږ ته جوړوي، د اوږې کمربند موږ ته جوړوي. د اوږې کمربند چې دا مکمل دایره نه جوړوي، مکمل تاو نه خوري. د یوې خوا سکیپولا او کلاکولا چې ده د سټرنوم سره یو خواته موښي، دا بلې خوا دا بلې خواته موښي، یعنې مکمل دایره نه جوړوي، خپله نه سره موښي، مکمل یو کمربند نه جوړوي. نیمه نیمه کېږي، تقریبا نیمه یوه خواته نیمه بلې خواته کېږي. صحیح دی. په دغه پکټوریل ګارډیل کې یا د اوږې کمربند کې یوازې کلاویکل هډوکی چې دی دا هډوکی توراکس سره موښي، سکیپولا نه موښي. یوازې کلاویکل چې دی هغه د توراکس سره موښي، یعنې د مخکې د مینیبریم د هډوکي او د اولې پښتۍ سره چې کېږي سره ورسره وصلېږي. شاته چې سکیپولا ده هغه مازې پر پښتۍ باندې پرته ده، هغه نه ورسره موښي. یعنې دغه د لوړ کمربند هډوکی چې دی یوازې او یوازې کلاویکولا ورسره موښي، د توراکس یا د سینې سره موښي. صحیح شو؟ سکیپولا چې ده هغه نه ورسره موښي، دا دلته ویل شوي دي، هغه د اګزیل سره نه موښي. فقط مازې هغه په پرته ده، مازې پر شوري مازې چې کوم وخت موږ تاسو لاس شور و هغه مازې شوري باندې هغه بیا لاندې د ځینې عضلاتو او لیګامنټونو په واسطه چې شوي دي ټینګ شوی دی، یعنې هغه مستقیم د هډوک سره نه موښي سکیپولا. هلته ورته ګورئ دا کس ښه معلومیږي. دغه لوړ دا کلاویکولا ده، کلاویکولا هډوکی دی، دا مخ ته موقعیت لري چې زموږ تاسې د کالو د کالر سره موقعیت لري. او شاته به دغه سکیپولا ده، شاته دغه چې ده دا سکیپولا ده. دوی دواړه کمربند جوړي، دا یوې خواته یو کمربند جوړي، بلې خواته دا بل کمربند جوړي، دواړه داسې مکمل کمربند ځای جوړېږي. خو دا کمربند سره موښتي نه، په دغه ځای کې دلته یو کمربند دی، چپه دغه کې بلته بل کمربند دی راسته، یعنې مستقیم نه سره موښتي. دغه منځ کې د سټرنوم هډوکی دی، د سټرنوم د یو بغل سره دا یو خوا موښتي، دا بل بغل ته دلته بیا د بل خوا ورسره موښتي، دواړه نه سره یو ځای کېږي. نو دا کلاویکل هډوکی د مخ ته او شاته دا سکیپولا هډوکی دی. دې دواړه چې موږ ته لوړ کمربند جوړوي، دې موږ ته شولډر ګرډیل د اوږې کمربند موږ ته جوړوي، یا هم پکټوریل ګرډیل موږ ته جوړوي. صحیح دی. کلاویکولا یې مخ ته قرار لري او سکیپولا یې شاته قرار لري. د دې کمربند چې دا کمربند د اګزیل سره یو ځای کېږي، په دغه ځای کې یو ځای کېږي، یعنې یوازې کلاویکولا د سټرنوم سره موښتي. سټرنوم بیا د اګزیل سکلیټ برخه ده، دا کمربند چې دا خو د اپنډیکولر برخه ده، ضمیمه ده. صحیح دی. لیکن سټرنوم چې دی هغه بیا د اګزیل برخه ده. نو دغه لوړ اپر لیم چې دی یوازې په دغه برخه کې د کلاویکولا د سټرنوم سره موښي، نور دی نه ورسره موښي. سکیپولا چې دغه مازې په پښتۍ باندې سربیره پرته یې شاته خوا څخه. ښه مخته ځو. که چیرې موږ تاسې د اوږې کمربند وګورو، موږ په دا کمربند کې د مخ ته خوا کومې برخې موږ تاسې وینو. یعنې که چیرې موږ انټیریر ویو راواخلو، په دا کمربند کې موږ د مخ ته خوا کوم شیان موږ تاسې وینو د لیدلو وړ دي. اول مینیبریم دغه ځای دی، دا د سټرنوم هډوکي برخه ده، دا د کمربند د منځ برخه جوړوي، یوې خواته یو کمربند دی، بلې خواته یې بل کمربند دی. اول موږ دغه برخه وینو. دوهم کلاویکل موږ تاسې وینو، خپله دغه کلر بون چې دی دا بیوټي بون کلاویکل موږ دا وینو، دا مخ ته موقعیت لري. صحیح دی. بل موږ کراکوئید پروسس لرو، وروسته خیره بحث پر کوو. دا د سکیپولا هډوکي یو پروسس دی. پروسس خپله بارزې ته ویل کېږي، بارزه یا راوتلې برخه. که تاسو چې دغه سکیپولا ته وګورئ، د سکیپولا دغه مخ ته دغه یو هډوکی راوتلی دی، دغه ته ویل کېږي کراکوئید پروسس، او دغه یو بل هډوکی راوتلی دی، دغه ته به بیا اکرومیون پروسس ویل کېږي، اکرومیون پروسس. نو سکیپولا چې د مخ خوا وکتل سي،
دغه دوه هډوکي راوتلي دي صحیح شو. یو چې دی کروکویډ پروسس دی او بل اکرومیون دی. تاسو به وایاست چې دا خدای هم راوتلي دي معلومیږي. دا یو پروسس نه دی. دا بیا د سکاپولا لیټرل زاویه ده. د خیر اوس بحث پر کوو چې دا د لاس د بازو د هډوکي سره یو ځای کیږي. دلته ګرانویټ کیویټي دا وروسته بحث پر کوو. نو د مخ خوا چې موږ تاسو دا بند ته وګورو دغه شولډر ګرډیل ته موږ تاسو وګورو. اول مینی بریم وینو، دوهم کلایپولا هډوکي خپله وینو، بل کرکویډ پروسس موږ تاسو وینو چې هغه سکاپولا پورې مربوط دی، بل اکرومیون پروسس موږ تاسو وینو چې سکاپولا پورې مربوط دی، بل ګرانویټ پوسا موږ تاسو وینو. دا ګرانویټ پوسا ده، دا لیټرل انګل دا ګرانویټ پوسا ده چې د سره موږ تاسو همورس هډوکي سر سره مشتي، د بازو د هډوکي سر سره مشتي او د وښې بند جوړي. بل خپل لیټرل بارډر دی د سکاپولا هډوکي دغه چې دی دغه ته ویل کېږي لیټرل بارډر. دا وحشي خواته موږ تاسو د بغل خواته متوجه دي. او بل انفیریر انګل دی دغه لاندې زاویه ده، دغه لاندې زاویه ده. اوس وروسته بحث پر کوو سکاپولا کوم زاویه لري او کوم بارډرونه یا دغه کنارونه لري. بلې میډیال بارډر دی دغه مینس خواته چې دی د ملا تیر ته متوجه دی، د ملا تیر خواته چې دی دا میډیال بارډر دی یا ونسي کنار دی. نو دا و هغه شیان چې موږ تاسې د متخصص په دغه بند کې یا په دغه کمربند کې چې شکو موږ تاسې وینو ټوله د خیر اوس وروسته ویل کېږي مخته راځي ګرځي. بل که چیرې موږ تاسو دغه بند ته د شاته خوا سره وګورو، پوسټیریور ویو موږ تاسو وګورو د شاته خوا په دې کې موږ تاسو څه شی وینو کوم شیان پکې معلومیږي. اول لکه مخکې چې مو ویل اکرومیون پروسس، دغه پروسس چې دی مخته هم معلومیږي شاته هم معلومیږي. دا د سکاپولا یو راوتلی پروسس دی چې دې سره بیا کلاویکولا مشتي ورسره بند جوړي. دا کلاویکولا ده، کلاویکولا ورسره مشتي د اکرومیون سره دا مې ربي شابس. اکرومیون پروسس په سکاپولا کې موقعیت لري چې مخته راکاټیږي او د کلاویکولا سره مشتي. بل ګرانیټ پوسا مخکې مو هم وویل چې دا دغه پوسا ده، دا په لیټرل کې قرار لري. دې سره موږ تاسو مخکې هم وویل چې دې سره همورس مشتي، د همورس سره مشتي. بل لیټرل بارډر مو ورې هم وویل دلته هم دای قرار دغه لیټرل بارډر دی، معنا بغل خواته یا وحشي خواته قرار لري. وحشي کنار دی ده. بل انفیریر انګل ورې مو هم ویل دا دلته هم وایو انفیریر انګل دغه زاویه ده. بل میډیال بارډر دی اونسي کنار دی چې ورې مو هم ویل دلته هم ویل کېږي دغه دی، دا میډیال کنار دی د ملا تیر ته متوجه دی. او بل سپیریر انګل دی لوړه زاویه دغه ده، دغه لوړ ته سپیریر انګل ویل کېږي د سکاپولا. اوس وروسته بحث په کوم مخته بیا راځي. او بل د سکاپولا سپاین دی، دغه سپاین دی دغه شاته چې موږ تاسو راوتلی چې ځینې وخت څوک ډېر ډنګري دغه سپاین یې معلومیږي. موږ تاسو لاس وړلی سو لاس ورښې داسې تیاره معلومیږي دا سپاین دی سکاپولا. نو دا هغه شیان وو چې موږ تاسې په دغه کمربند یا شولډر ګارډیل د شاوخوا شکل موږ ته معلومیږي. وروسته هر یو جلا جلا ویل کېږي په هر ډول کې بیرته. اوس راځو اول کلاویکولا موږ تاسو شروع کوو. په دې درس کې کلاویکل موږ تاسو ویل چې دا چې دی خپله د اوږدو هډوکو څخه دی صحیح دی. کلاویکل یوازینی د اوږدو هډوکو څخه دی چې هغه داسې افقي په بره قرار لري. نور ټول اوږده هډوکي چې دي هغه عمودي دي، لکه د لاسو هډوکي او د پښو هډوکي ټول عمودي دي. یوازینی هډوکی چې هغه اوږد هډوکی دی او هغه داسې افقي پروت دی یا هوریزنټل پروت دی هغه دغه کلاویکولا هډوکی دی صحیح. دا مهمه خبره ده شابس. او بل کلاویکولا چې دی دی دوه نهایت لري یعنی دوه سره لري. موږ تاسو ویلي وو په هغه اول درسو کې ټول اوږده هډوکي ټول اوږده هډوکي دوه سره لري یا دوه انډه لري او یوه باډي یا شیفت لري. ټول اوږده هډوکي چې دي دوه انډه یا دوه نهایت لري، یو اند دی دا بل اند دی او یو باډي یا شیفت لري ټول اوږده هډوکي. د کلاویکولا دغه دوه نهایت چې دي دوه سره چې دي، یو سره چې دی هغه د سټرنم سره مشتي هغه ته سټرنل اند ویل کېږي. ورته وګورئ دا سټرنل یا میډیال اند سټرنل دا سټرنم سره مشتي نه. او دغه بل اند چې دا خوا چې د لیټرل ته بیا لیټرل اند ویل کېږي. دا به د سکاپولا د اکرومیون سره مشتي ته بیا لیټرل اند ویل کېږي. لیټرل اند ته ویل کېږي صحیح دی. موږ وایو چې کلاویکولا د اوږدو هډوکو څخه دی، یوازینی اوږد هډوکی دی چې هغه په افقي ډول سره پروت دی او یوازینی اوږد هډوکی دی چې ډېر د ماتېدو چانسز ده ډېر زیات دی د ماتېدو سره چې خطر سره مخامخ کېږي. او دغه بل اند دا یو اند چې دی میډیال اند دی یا سټرنل اند دی سټرنم سره مشتي، دا بل لیټرل یا اکرومیال دی د اکرومیون سره مشتي. دا باډي سوله شابس. بل داسې خاص شی په دې کې نشته. اوس وروسته زه انشاءالله وروسته به بل اخیستې وایم. ښه په سکاپولا کې
یو خو موږ تاسو ویل چې دوه نهایت لري، میډیل او لیټرل اند هم پکې ویلي. دا دوه نهایت چې دي هغه یو د سټرنم سره مخ دي او دا بل یې بیا د اکرومیون سره مخ دي. دا خو مو وویل صحیح دوه نهایت شول. بل یې باډي شول. اوس راځو په دا باډي کې لاندې ځینې مهم ساختمانونه لري. اول ساختمان یې دغه دی، مهم ساختمان چې باید زده یې کړئ. صحیح دی. دوهم ساختمان یې دغه یو دی. صحیح شو. یې دا یو دی. دریم ساختمان یې دغه یو دی. اوس به بس پر کوو سلام یې دغه یو دی او پنځم یې هم دغه یو دی. صحیح دی. اول خو مو ویل چې دی دوه نهایت لري، دغه یو نهایت دی. دا نهایت ته بیا په لاتین کې اکستریمیټیز هم ویل کېږي. صحیح شو. موږ تاسو په انګلیسي کې end ورته وایو. صحیح دی. په لاتین کې ورته اکستریمیټیز هم ورته ویل کېږي. نو داسې ویل شو چې sternal end یا medial end یا sternal extremity یا medial extremity. صحیح شو چې دا sternum سره مشتي. د اونسي خواصه چې لاندې د سکاپر لاندې موږ راځو وحشي خواته ځینې شیان موږ تاسو لرو. اول شی دغه شی دی چې دې ته ویل کېږي impressive ligament costoclavicularis. دلته یو امپریشن لري، یو ننوتلې برخه دلته لري چې د کوستو کلاویکولر لیګامنټ لپاره ده. د کوستو کلاویکولر لیګامنټ لپاره یو ننوتلې برخه لري. کوستو معنا پشتۍ او کلاویکولر معنا کلاویکولا. ان دا هغه لیګامنټ دی چې کلاویکولا او پشتۍ سره ټینګوي. د دې لپاره دلته یو امپریشن شته، د دې سره مشتي، یعنی کلاویکولا کې دلته مشتي، بیا لاندې د پشتۍ سره پسې مشتي، دا ټینګوي. نو د سکاپولا په لاندې برخه کې اول مهم شی چې دی کوستو کلاویکولارس امپریشن دی، یعنی هغه امپریشن چې هغه د کوستو کلاویکولارس لیګامنټ لپاره دی. دوهم شی هغه چې دی هغه سلکس دی. سلکس یا ګروف معنا ناوه، دغه ناوه ده، داسې اوږده قرار لري، دغه ناوه ده چې دا بیا د سب سکاپولي یا سب سکاپولارس مسل لپاره دی. دلته بیا عضله ورسره مشتي، ماسکولر سب سکاپولي، سب کلاویکولي سکاپولي نه کلاویکولي، ځکه کلاویکولا لاندې دی. صحیح شو. نو دا د سب کلاویکولارس عضلې لپاره دی. نو سلکس لري. دوهم شی سلکس دی. سلکس چا لپاره دی؟ د سب کلاویکولارس مسل لپاره دی. دوهم شی شو. دریم فورامین نیوټریشن دی یا نیوټرینټ فورامین دی. د تغذیې لپاره یو سوری لري. دلته بیا د داسې تغذیه ورځي هډوکي ته، رګونو داخلي تغذیه ورکوي. دا اسان دی فورامین نیوټریشن. بل توبرکولم کونویډم دی چې دا د کونویډ لیګامنټ لپاره دی. توبرکولم کونویډم موږ ویلي وو چې د کچې داسې بیضوي برخه یې او هغه بند جوړ نه کړي، هغه توبرکل ویل کېږي. توبرکل نو توبرکولم کونویډم دا توبرکل دی، راوتلې برخه د بیضوي نه ته توبرکل ویل کېږي. او بل داسې یو لیکه دلته داسې لیکه تېره شوې ده، لاینه ټراپیزویډه. لاینه ټراپیزویډه ته بیا ټراپیزویډ لیګامنټ سره مشتي. او اخري دغه بل نهایت چې موږ مخکې هم ویلي دا بیا اکرومیالیس، یعنی اکرومیال اند دی یا لیټرل اند دی یا اکستریمیټي اکرومیالیس. اکستریمیټیز اکرومیالیس معنا د اکرومیال نهایت دی چې د اکرومیال هډوکي سره مشتي. نو دا وه د سکاپولا هډوکي ځینې مهم ساختمانونه چې دا زده کول یې مهم دي، ځینې مهم کلینیکي رول هم لري. بیا چې د خیر موږ تاسې عضلات د خیر سره وایو پاکې هم بیا موږ تاسې په کارېږي د خیر سره بیا شی چې اوس ورسره یې زده کړئ. نو موږ ویل چې دوه نهایت لري، دغه یو نهایت و اکستریمیټیز سترنالس یا سترنل اند یا میډیال اند و چې سترنم سره مشتي. بل مو دلته ویل چې دلته یو کوستو کلاویکولارس امپریشن دی. کوستو کلاویکولارس امپریشن دی سو چې د کوستو کلاویکولارس لیګامنټ لپاره جوړ شوی دی. بل مو دلته ویلی چې سب سکیپولر سلکس دی. دغه کلاویکولر د کلاویکولا لاندې یو سلکس قرار لري یا ګروف قرار لري چې دا د سب کلاویس مسل لپاره دی، سب کلاویس عضلې لپاره دی. هیڅ کارپس کلاویکولا معنا د کلاویکولا باډي، کارپس معنا باډي، معنا دا جسم دی. د چې کلاویکولا جسم یا باډي دی، کارپس خپل باډي جسم ته ویل کېږي. کلاویکولا باډي یا جسم دی د خپل. بل دا کوچنی سوری یا فورامین دی. فورامین نیوټریشن و د تغذیې لپاره و. بل توبرکلم کونویډم و د کونویډ لیګامنټ لپاره د سره ځای کېږي. بل لاینه ټراپیزویډا وه، ټراپیزویډ لیکه وه. صحیح شو. او اخري بیا لیټرل اند و یا اکستریمیټیز اکرومیالیس و یا اکرومیال اند و چې د اکرومیون سره مشتي ده.
دا ول سکیپولا ځینې مهم ساختمانونه سکیپولا لاندې موقعیت لري، لوړې داسې خاص شی نشته په سکیپولا کې. بل مهمه خبره دا ده په سکیپولا کې چې دوی وایي دوه سرفیس لري. هغه کلیویکولا چې دی دوه سرفیس لري، یو یې لاندې دی بل یې لوړ دی. دغسې بل ته وګورو، کلیویکولا چې ده دوه سرفیس لري، یو یې سوپیریور دغه لوړ سرفیس دی، سوپیریور دغه لوړ سرفیس دی صحیح شو، او بل یې دغه لاندې سرفیس دغه انفیریور سرفیس دی، انفیریور سرفیس دی. او دوه بارډرونه لري، دغه مخته بارډر دی، انټیریور بارډر لري، انټیریور بارډر لري دی، او بل چې دی پوسټیریور شاته بارډر لري، پوسټیریور چې لري بارډر لري. نو دغه هم شی چې سره ځای کې سره په ذهن تعامل د حاصل کیږي، دوه سرفیس لري او دوه بارډر لري. کلاویکولا هډوکي د ځینې مسلس لپاره د یوځای کېدو ساحه ده، چې ځینې مسلس د اوږې او د سینې هغې ورسره یوځای کېږي. بیا د خیره بحث وکړو انشاءالله. او په وحشي خوا کې، په وحشي خوا کې لیټرل پارټ کې خپله د سکیپولا سره موښتي، او سکیپولا بیا د آرم د بازو سره پسې موښتي صحیح شو، ټول دا سره یوځای کېږي، ټینګ نیول کېږي دلته. او بل د اپر لیمف ته خوا چې کوم قوه یا فشار واردېږي، هغه د کلاویکولا په واسطه باندې څه کېږي، اګزیل برخې ته راوړل کېږي او خنثی کېږي. ځکه موږ ویلي وو چې اپر لیمف چې دی د بازو مثال د خبره دا خو د سکیپولا سره موښتي، هغه به د کلاویکولا سره موښتي. موږ ویل چې د اپر لیمف یوازې کلاویکولا چې ده هغه د اګزیل سره موښتي، په سترنوم په منیبري کې ورسره موښتي. نو کوم وخت په لاس باندې ډېر قوت واردېږي، هغه چې ټول اګزیل ته راځي، کلاویکولا یې ورته راوړي او د اګزیل سره یو ځای کوي او خنثی کېږي دا قوه. ښه، بل موږ تاسې سکیپولا موږ تاسې وایو. سکیپولا بیا شا هډوکي د شاته موقعیت لري، کلاویکل یې مخته و، سکیپولا یې بیا شاته یعنې ډورسل سرفیس کې موقعیت لري صحیح شو. دی څنګه موقعیت لري، د دوهمې پښتۍ څخه نیولې تر اوومې پښتۍ پورې دی اوږدوالی لري، شاته د توراسیک کپاس یا د سینې د کپاس شاته موقعیت لري، د دوهمې پښتۍ څخه نیولې تر اوومې پښتۍ پورې دی چې لري اوږدوالی لري. بل دی درې بډرونه لري، دی مثلث ته ورته شکل لري، دی دغسې شکل لري، دغسې مثلث ته ورته شکل دی لري. نو درې بډرونه سوله او درې سرفیس سوله صحیح شو، یا درې بډرونه سوله او درې انګل زاویې سوله صحیح دی. اوس ګوره بډرونه چې دي، یو یې موږ دغه سوپیریور بډر دی لوړ، دا یې سوپیریور بډر سو لوړ سو، دغه یې لیټرل بډر سو وحشي، او دغه یې میډیل سو چې زموږ داسې د ملا و دغه ستوني فقرات ته ورټبراتو متوجه دي. نو دا درې سوله سرفیسونه صحیح شو، یو سوپیریور سو، بل یې لیټرل سو، دغه سرفیس نه بډرونه، او بل یې چې سو میډیل سو. دا درې چې سوله بډرونه سوله د سکیپولا، او درې زاویې دي، دا کنجان چې تاسو ویلي، یوه یې دغه زاویه سوله زاویه ده، بل یې دغه زاویه ده، او بل یې هم دغه زاویه ده. دا لوړ زاویې ته ویل کېږي سوپیریور انګل، سوپیریور انګل، دغه ته ویل کېږي لیټرل وحشي انګل، او دغه ته ویل کېږي انفیریور انګل لاندې انګل. دا زموږ تاسو راسته سکیپولا ده، چپه چې بیا دغه داسې رسم کېږي چپه سکیپولا، هغه داسې موقعیت لري، هغه هم دغه رقم ده، سوپیریور انګل لري معنا علوي زاویه لري، دا یې لیټرل انګل دی وحشي زاویه لري، دا یې انفیریور انګل دی لاندې زاویه لري. بارډرونه چې دي کنارونه یا بارډرونه چې دي، دا یې سوپیریور بارډر دی بیرته، دا یې میډیال بارډر دی د ملا ته متوجه دی، او دا یې هم لیټرل بارډر دی، لیټرل کنار دی صحیح دی. نو سکیپولا چې ده دا یو مثلث ته ورته هډوکی دی چې درې زاویې لري او درې هم بډرونه لري، یعنې درې زاویې دي او درې کناره دي صحیح ده، که مثلث چې ګورئ دلته ورته ګورئ ته ښه معلومیږي. دا د سوپیریور انګل دی لوړه زاویه ده، دغه لاندې انفیریور انګل دی لاندې زاویه ده، دا ټوله لیټرل انګل دی، دلته لیټرل انګل وایي معنا وحشي. دلته بیا زموږ لاس ورسره موښتي، همرس ورسره موښتي صحیح دی. دغه لوړ چې تاسو وینئ دغه یو بارډر دی، دا سوپیریور بارډر ته لوړ ته ویل کېږي سوپیریور بارډر، دغه نوشته دی ورته سوپیریور بارډر. دغه چیز موږ تاسې د بغل خواته متوجه دی، د بغل طرف ته، دا ته ویل کېږي لیټرل بارډر، چې لیټرل یعنې وحشي کنار سو صحیح سو. او دا خوا چې زموږ تاسې
د ملا چیرته متوجه ده ورتبرا ته متوجه ده ته ویل کېږي میډیال بورډر. اونسي کنار، اونسي کنار ته ویل کېږي. او سکیپولا دغه لاندې برخه چې ده لاندې د پښتۍ سربیره چې ده دلته یو پوسا یا خالیګاه سته. دغه ته سب سکیپولر پوسا وایي. سب سکیپولر پوسا یعنې سکیپولا لاندې پوسا. صحیح شو؟ دا د سکیپولا ځینې مهمې برخې. او دغه په لیټرل انګل کې دغه چې دی دلته دغه دوه پروسسونه یو دغه پروسس لري چې دا ته ویل کېږي کرکویډ پروسس، او بل دغه لوړ پروسس ته اکرومیون پروسس ویل کېږي. او یو دغه کیویټي یا خالیګاه لري دلته دغه لیټرل پارت دته ګلانویډ کیویټي وایي. ګلانویډ کیویټي چې دې سره د هیمورس سر هیډ سره مو دا مې راوي شابس. دا مو ډېر مهم سوال دی، اکثر امتحانو کې راځي چې د هیمورس سر یا لاس چې د اپر لمب دا د لوړ کمربند سره په کوم ځای کې یو ځای کېږي. تاسو ورته وایاست چې د سکیپولا هډوکي، د سکیپولا هډوکي په دغه لیټرل انګل کې په دغه وحشي زاویه کې دلته ګلانویډ کیویټي قرار لري. دا ګلانویډ کیویټي سره د هیمورس سر مشتي. دا د اوږې بند جوړوي. دا بال ساکټ جوینټ دی او شولډر جوینټ دی، د اوږې بند ته جوړیږي. دا ډیره مهمه خبره ده شابس. نو دا اوس سکیپولا ځینې مهمې برخې. دا بیا شاخوا سوله. شاخوا ته موږ تاسو ته ګورو، دلته هم ته موږ تاسې دغه زاویه وینو، سوپیریر انګل موږ تاسې وینو، لاندې انفیریر انګل موږ تاسې وینو. د ټول دا چې دی دا لیټرل انګل دی، وحشي زاویه. صحیح دی؟ په دغه وحشي زاویه کې یو دغه اکرومیون پروسس دی، اکرومیون پروسس. بل دغه مخ خواته کراکویډ پروسس دی، کراکویډ پروسس. او بل دلته یو خالیګاه سته چې هغه ته ګلانویډ کیویټي وایي. ګلانویډ کیویټي چې په دې کې بیا مخکې مو چې د هیمورس ورسره مشي، د هیمورس سر ورسره مشي. او بل مهم شی دلته سپاین دی، دغه سپاین دی، دلته سکیپولر سپاین ویل کېږي. بل دغه سپاین څخه لوړ دلته یو خالیګاه لري، دلته یو پوسا لري، او سپاین لاندې ته بله خالیګاه یا پوسا لري. صحیح شو؟ دا لوړ خالیګاه ته یا پوسا ته ویل کېږي سوپرا سپاینس پوسا. سوپرا سپاینس یعنې د سپاین څخه لوړ قرار لري. سوپرا معنا لوړ، سپاینس معنا د سپاین څخه، پوسا معنا دا خالیګاه پوسا، یعنې د سپاین څخه لوړه خالیګاه سوپرا سپاینس پوسا. او بل د دغه سپاین څخه لاندې پوسا انفرا سپاینس پوسا. انفرا معنا لاندې، سپاینس معنا دغه سپاین، او پوسا معنا خالیګاه، یعنې د سپاین څخه لاندې خالیګاه، د سپاین څخه لوړه خالیګاه. او بل خو به نو وویل چې دلته لوړ دغه سپیریور بارډر دی، دا خواته یې میډیل بارډر سو، دا خواته یې دلته لیټرل بارډر سو. زاویې مو هم وویل چې دا سپیریور انګل دی، لاندې انفیریور انګل دی، او دا لیټرل انګل. انشاءالله سکیپولا واضح سوله، اسانه سوله. ښه مخته ځو موږ تاسې. دا که چیرې موږ تاسې سکیپولا هډوکي ته د وحشي خوا سره، یعنې د خپل لاس د انسان لاس را جلا کړو، لاس را ایسته کړو، بیا موږ سکیپولا ته وګورو، داسې معلومیږي موږ ته. صحیح شو؟ دغه یې ګرانویډ کیویټي ده، ګرانویډ کیویټي چې دې سره د هیمورس هډوکي سر ورسره موښتي. په ګرانویډ کیویټي کې دلته لوړ دلته یو ټوبرکل سته، راوتلې برخه سته چې هغه ته سوپرا ګرانویډ ټوبرکل وایي. دې سره بیا عضله موښتي، بیا اخر بحث پر کوو انشاءالله. او دلته لاندې هم یو ټوبرکل سته، دلته لاندې هم یو ټوبرکل سته، دا ټوبرکل دی چې دا ته بیا انفرا ګلانویډ ټوبرکل ویل کېږي. یعنې دا ګلانویډ کیویټي سوله چې دې سره د هیمورس سر ورسره موښتي. په دا خالیګاه کیویټي کې لوړ دلته سوپرا ګلانویډ ټوبرکل دی، لاندې انفرا ګلانویډ ټوبرکل دی. دا مه هېروئ، دا مهم شی دی شخص. او دا خو نو دوه پروسسونه وه چې یو یې اکرومیون پروسس و او بل دا کراکویډ پروسس و، سکیپولا هډوکي. صحیح دی؟ دا لاندې زاویه کوم په یاد دی، مخکې مو وویل. انشاءالله سکیپولا هډوکي ډېر واضح سو، خاص شی به نه پکې پاته. دا ګلانویډ کیویټي مه هېروئ شمس. ګلانویډ کیویټي هغه خالیګاه ده چې دې سره د هیمورس هډوکي هیډ سر ورسره یو ځای کېږي او شولډر جوینټ جوړوي، بال ساکټ جوینټ جوړوي شمس. راځو موږ تاسې پسې آرم وایو، بازو پسې شروع کوو. بازو یا آرم، آرم کې یوازې یو هډوکی، آرم یا بازو چې دته براخیم هم ویل کېږي، ته براخیم هم ورته ویل کېږي. دا هغه ساحه ده چې د اوږې او د البو څنګل ترمنځ قرار لري. هغه ساحه ده چې لوړ د اوږې سره مښتی دی، په اوږه کې بیا د سکیپولا اوس چې مو ویلې ګلانویډ کیویټي سره مښلي، لاندې بیا د البو یا څنګل سره مښلي. صحیح شو؟ په دې کې یوازې یو هډوکی راځي، هغه هیمورس هډوکی دی چې دا د اوږدو هډوکو څخه دی. صحیح شو؟
په دې کې یوازینی هډوکی دی چې هغه هیمرس هډوکی دی. دا خپل اوږد هډوکی دی او ډیر سترونګ بون دی. د اپر لم یا د لاسو څخه دی تر ټولو اوږد او تر ټولو قوي هیمرس هډوکی صحیح شو. چا سره موښلی دی؟ دی د سکیپولا سره مخکې مو ویله چې سکیپولا سره په اوږو کې ورسره موښلی. د سکیپولا کوم ځای و؟ لانویټ کیویټي وه صحیح دی. او لاندې بیا چا سره موښلی په سنګل کې چا په البو کې چا سره موښلی ورې به د راډیس هډوکي او د ولنا هډوکي سره موښلی چې د سنګلې بند جوړي. اوس وروسته بحث پر کوو چې د ولنا او راډیس سره موښلی لاندې په سنګله کې لوړ د اسکیپولا سره موښلی لاندې د ولنا او د راډیس سره موښلی. هیمرس هډوکي مو ویلی چې دا د بازو یوازینی هډوکی دی او د ځینو عضلاتو لپاره د مښتېدو ساحه هم ده. دلته موږ تاسو به د خیر سره وایو چې بایسپ عضله ده، خپله براخیالس عضله ده، خپل ټرایسپ عضله ده، دې کې راځي دلټوید عضله ده، د خیر سره وایو سټایلوماسټوید مسل دی چې فورارم کې موقعیت لري. دا عضلې بیا اکثره د لې په هیمرس سره موښتي. او موږ دا سوچ چې د عضلاتو لپاره د اټچمنټ ساحه هم دی برابرې صحیح شو. او بل ځینې هډوکو سره هم یوځای کېږي چې هغه به وایي چې لوړ د اوږې د سکیپولا سره یوځای کېږي او لاندې د ولنا او د راډیوس سره یوځای کېږي. دغه زموږ ستاسو هیمرس هډوکی دی. ښه ورته متوجه سئ. څه ډېر اسانه دی او ځینې مهم شیان هم دی لري. اول لوړ دلته دی هیډ یا سر لري. دلته د هیمرس هیډ ویل کېږي، هیډ اف هیمرس. پسې دستي غاړه لري، نیک لري شاوس. دې ته ویل کېږي اناټومیکل نیک. دا اناټومیکه غاړه ده ځکه د ستیم واقع ده. اول سر دی بیا غاړه ده. ګردومه غاړه چیرې د سر څخه پسې دا اناټومیک نیک اناټومیک غاړه شوه. د غاړې څخه لاندې دلته د دوه ټوبرکل لري. یو دا کوچنی دی لیسر معنا کوچنی ټوبرکل صحیح شو. او بل دا غټ ټوبرکل موږ ویلو چې بیضوي برخې او هغه بند جوړ نه کړي هغه ټوبرکل وایو. یو یې لیسر کوچنی دی او بل یې ګریټر غټ دی. دا ټوبرکل چې لاندې راځي داسې شونډه یا لیکه ورکوي شاوس چې هغه ته بیا د ټوبرکل لیپ شونډه ویل کېږي او یا رج څوکه ورته ویل کېږي. نو لیسر ټوبرکل رج دغه دی او بل بیا ګریټر ټوبرکل رج دغه دی. په منځ کې داسې یو ناوه پاتېږي لکه هغه موږ داسې په ریګو یا بخار کې ګوته کش کنه چاپ چې پاتې سي دغسې یو ناوه پاتېږي. دې ته بیا موږ څه وایو؟ انټر ټوبرکولر سلکس یا ګروف. انټر ټوبرکولر سلکس او یا هم ګروف معنا دواړو ټوبرکلو ترمنځ ده. او پسې دلته بیا یو بله غاړه لري. دغه بیا دلته یو بله غاړه ده. دغه دستي دلته یو بله غاړه لري چې دا غاړې ته ویل کېږي سرجیکل نیک. یو خوا لوړه غاړه وه چې هغه انټومیکل نیک وه. دغه انټومیکل نیک دا دوهمه غاړه ده. ته بیا سرجیکل نیک ویل کېږي. دا بیا ډېره ماتېږي ځکه دا ډېر جراحي عملیاتونه پر کېږي ډېره ماتېږي صحیح دی. پسې باډي یا شیفټ دی. په باډي کې مهم شی چې دی یو راډیل ګروپ دی ان د راډیس نرو دپاره دلته یو ناوه شته چې دلته تېرېږي چې راډیل ګروپ دی. او بل ډلټوید ټبرزټي ده چې دلته بیا ډلټوید عضله چې کېږي سره ورسره موښتي ډلټوید ټبرزټي د شاوس لاندې دغه د ډلټوید ټبرزټي دلته د ډلټوید مسله ورسره موښتي. بالاخره بحث به کوو وایي. په باډي کې داسې بل خاص شی نه لري صحیح شو. یو باډي چې ده د په ځینې کتابونو کې راغلي وایي دغسې مثلث ته ورته شکل لري. باډي چې ده د منځ یې دغسې شکل لري وایي د مثلث ته ورته شکل لري. دغه مخ ته چې ویل کېږي انټیریر باډر ورته ویل کېږي. انټیریر باډر ورته ویل کېږي. دغه ته ویل کېږي لیټرل باډر ورته ویل کېږي. لیټرل باډر. دغه ته ویل کېږي میډیل باډر. یعنې درې باډرونه دی لري. مثلث ته ورته شکل لري درې باډرونه لري. انټیریر دی لیټرل دی او میډیل دی. او بل بیا درې سرفیسه لري سطحې لري چې دا یې انټیریر لیټرل سرفیس دی. انټیریر لیټرل سرفیس. دا یې بل چې دی دا یې میډیل انټیریر میډیل انټیریر میډیل انټیریر میډیل سرفیس. او شاته پوسټیریر سرفیس دی. پوسټیریر سرفیس دا په ځینې کتابونو کې راغلي په ځینو کې بیا نه راغلي نه. دی چې په منځ دا منځ چې تاسو منځ داسې پرې کوئ منځ باندې دی مثلث دی یا دغه منځ چې داسې پرې کوئ دی مثلث ته ورته شکل اخلي. مثلث ته ورته شکل چې واخیستی نو درې باډرونه اخلي. انټیریر باډر دی لیټرل دی او میډیل دی. او درې سرفیس اخلي. انټیریر لیټرل سرفیس انټیریر میډیل سرفیس او پوسټیریر خلفي سرفیس دی شاته کتلي. بلې دغه لاندې برخه ده. لاندې برخه څه هم دا باید د ولنا او راډیس سره په ګډه وویل سي. خیر نن بیا لږ تشریح کوو سبا اخره بیا د ولنا او د راډیس سره بیا ووایو د خیر سره. په دغه لاندې برخه کې یو هغه برخه چې هغه بند جوړي دغه برخه یې بند جوړي دغه برخه یې بند جوړي د ولنا او د راډیس سره موښتي. دې ته کونډایل وایي. تاسو لکه شوایه ته
اصل دې ته کونډایل وایي. دا بیضوي شکل لري او د بیضوي شکل ترڅنګ دا چې دی بند جوړي، لکه ته کونډایل موږ تاسو وایي چې بیضوي شکل ولري او بند جوړي هغه ته کونډایل وایي. صحیح شو، دا کونډایل شو ګرځه. دغه یوه څوک چې ده لږ لوړه دا اپیکونډایل شو، خو میډیل اپیکونډایل دی، میډیل اپیکونډایل. دغه بله څوکه چې دې خواته دا به لیټرل دی نه، نو لیټرل اپیکونډایل شو، لیټرل اپیکونډایل شو. لوړه بیا څوکه ده ریج، لیټرل اپیکونډایل ریج. دلته هم څوکه شته میډیل اپیکونډایل ریج. صحیح شو. دا مو ویل چې دا کونډایل دغه بند چې جوړي، په دا کونډایل کې دلته دوې برخې شته. یو کپیچولم دی، کپیچولم معنا سر، شنی سر چې پټ سر ته وایي، کپیچولم کوچنی سر ته ویل کېږي. کوچنی سر چې دا د راډیوس سره یو ځای کېږي. او بل یې ټروکلیا ده، چې ده ټروکلیا ده چې دا بیا د ولنا سره نښتي. بیا ورې بیا ته وایم که سبا خیر بیا بحث پر کوو انشاءالله په ولنا او په راډیوس کې. خیر نن بیا هم لږ خبرې پر وکړو دې باندې، دا مهم خبره ده، مهم ځای دی. نو موږ تاسو وایو چې د مرس اډوکي په لاندې برخه کې موږ تاسو دغه دوې برخې لرو. یو هغه برخه ده چې هغه بند جوړي، دغه ځای بند جوړي، یو ارتیکولر پارت چې بند جوړي. بلې بیا ټوله برخه چې ده نن ارتیکولر پارت دی، معنا بند نه جوړي. نور برخه دا بند چې جوړي دغه ته کونډایل وایي. مخکې ما دلته کونډایل معنا بیضوي شکل لري او بند جوړي. د کونډایل دوې برخې لري. دغه کپیچولم دی، کپیچولم کوچنی سر دی، کوچنی سر دا د راډیوس لپاره د راډیوس سره نښتي. او بل دغه چپړاس دی، ټروکلیا معنا چپړاس. چپړاس نه دغه دروازه چې موږ تاسو خلاصو بندوو، هغه بغل کې چې هغه پلیسي شان ورکړي دروازه خلاص شي او بند شي نه، دغه چپړاس ته ویل کېږي. ځکه د لاس موږ پورته شوته کوو پر دغه باندې راڅرخي د ولنا هډوکي. نو دغه دوې شیان چې دي دا بند جوړوي. یو د راډیوس سره نښتي کپیچولم او ټروکلیا د ولنا سره نښتي. دې دواړو ته مجموعي ډول سره کونډایل وایي. د کونډایل څخه دغه لوړه برخه چې ده دا اپیکونډایل دی، کوم میډیل دی، میډیل اپیکونډایل. دا بیا لیټرل اپیکونډایل دی دې خواته. لوړې بیا ریج دی، لیټرل اپیکونډایل ریج او دې خواته میډیل اپیکونډایل ریج. بل د درې پوساوې لري. یو دغه پوسا ده د راډیوس لپاره د راډیل پوسا، بل دغه پوسا ده چې دا اولنر پوسا هم ده او کرونویر پوسا هم ده، کرونویر پوسا دواړه ته هم اولنر ده هم کرونویر ده. او بل شاته دغه یو غټه پوسا لري چې دا اولیکرانون پوسا ده. دا بیا اولیکرانون هډوکي چې ورسره نښتي. نو دا اوس موږ تاسو هم ورسره هډوکي سبا خیر انشاءالله لږ بیا بحث په دې باندې کوو. تاسو تکرار کې بیا ګورئ، بیا د خیر چې ولنا او راډیوس وایي دا ځای بیا د خیر تکرارول خیر سره. دا یو چې ډېر څه ونې در باندې کړای کلام وویل سکاپولا مو ویلي او هم رس تکرار کچېرې پوښتنه او سوال دي ګروپ کې کولای شئ راڅخه. ښه شپه ولرئ. الله مو